د جرګې سم معلومات راوړ ډیر حال دا تاسو کوي د جرګې څه اوسلو جرګه اوسله غټه جرګه اوسله او د سم معلومات راوتل ډیر حال دا تاسو کوي د خیبر د جرګې تقریبا 80 مشران او ټاکل شلو د 80 مشران به څه کوي او دی به څه د پاره او ټاکل شلو دا به د خیبر کې کوم نو غړ دغه مشان به د خپل منځ کې میټینګ کوي او د خیبر دغه کې په دا ټولو په کې پی کې دا به د کې پی کې مشران وي د اسټ مشان چې او ټاګل شلو پر د جرګه چې کوم ځای کې اوسله د 400 کرنال ازمکه دا ورکړل شله کوم ځای کې جرګه اوسله او د کې به بلډینګ جوړیږي او د کې به د کم د مشران دي اتیا مشران وټاګو شو دی به د وخت جرګم کوي او خپل منځ کې میټینګ دالته به دیو کوي د 400 کرنال ازمکه کې به دیو د بلډینګ جوړوي دا ورکړل شلو او بل د حکومت د بدا د حکومت په غیر به د 400 کرنال دي کې میټینګ د کې پی کې بار کې 2 میاشت نه پس به دهشتګر هم ختم شي مزفرستون دا ویل که 2 میاشت کې ختم نشلو بیا موږ د جرګې په شکل کې بیا راټولېږو او بیا به د کسان راټولو او د دهشتګر به بیا په خپل اوځي که خپل اونوتل 2 میاشت کې موږ پس بیا خپل راټولېږو او د بجلی پښتنو کې د بجلی پیداوار د ادا بجلی په ارزانيږي پښتنو کې یو یونټ په 5 روپۍ وي دا ځکه چې پښتنو د قبایلو پیداوار د ابدا کې به 5 روپۍ وي او دا ویلو حکومت خاصه بنو خپل کار دی خو دا مزه پښتون دا خبره مو کړه 5 روپۍ به وي د پاکستان او د افغانستان دا به خپل منځ کې د تجارت لپاره به کولابي د گیټونه څنګه چې 2010 کې کولابو پاسپورت سوډ بنوي او تل خلک بتلا راتلا دغه سیبه به کولاب شي مزپوستون دا ویل کو داسي وخمامن کول غواړو په خبر کې چې وسمر لانجی او دا کېږي د 400 کرنال ازمګه چې بلډینګ جوړ شو دا مشران به د دوه سلیم کوي د پښتونخوا کې بچ کومه جرګې لانجی شي د خپل منځ کې وي د شي زمکو ار منګاوي او دی ودغه ځکه دا جرګه د فیصله به د اغه تول کیږي او دا خبره ده ځکه چې یو بختون خدانه خو منځ کې وران سبار څنګه حل شته او دا به د فیصله کیږي دا منظور پښتون د خلی دا وینا وا همال دا ویډیو تاسو سره شریکم ځکه چې ډیر حال دا تاسو نه کوي دی جرګې صدغه دغه معلوماتو لند او نو ډیر کول منظور پښتون او دی بل خبر دا و دا د مشران به څوک ټاګل کې شي دا به مشر شي د اتیاو کسانو خو تاسو وایي چې څوک به مشر شي خدای منظور پښتون مشر شي خدای کبل څوک مشر شي خدای ځکه چې دومره په ګټه ادا کې منظور پښتون دومره خلک پښتانه راجم شي او د خپل جرګې وکړه او پښتانو د پاره نو په کار د څومره مړي خودل پښتانو دومره مرشوي دومره کورونه اوران شوي نو همال دا ویډیو سره شریک ویډیو کتل ډیره مهرباني او تاسو خا د څنګه مشر شي خلک کمنټ کې خپل رائے راکړئ ویډیو کتل ډیره مهرباني. السلام.